زما مؤمنان ورونو الله فرمای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بدي خلق ایمان راوړی وي ما به د اسمان او د ځمکې برکتونه را لېږلی وي. اسمان نه الله باران وروي او د ځمکې نه الله فصلونه کوي. اسمان نه د خیر تقدیر راځي. په دې خلکو به عذابونه نه وي، په دې خلکو به انقلاب نه وي، په دې خلکو به د کافرو زور نه وي. او د ځمکې نه الله رب العالمین معدنیات درکوي، اوبه درکوي، جومات له ځای درکوي، کور له ځای درکوي. دا ځمکه ستا نه څوک په زور نه قبضه کوي. الله د اسمان او ځمکه تابع کړي. ای مؤمنان ورونو څوک چې غواړي چې الله سره قدر پیدا شي ایمان بنیادي شي. هیر ایمان دی راځه. الله اکبر. الله فرمایي ولې مې دا مخکې خلک هلاک کړله. عمر عادیان روړ دنګ سره سپین مضبوط خلک دا هلاکولو ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بس چې زمونږ دروغجن کړو دین یې ونه منلو په کومه سینه کې چې دین نشته الله وایي زما سره هېڅ احترام نشته. بس دا به ختمېږي. بیا مؤمنان ورونو د الله په دې نعمت شکر وباسئ چې مسلمانان د غریبۍ د وجې نه ایمان مه رد کوئ، د مریضتیا د وجې نه ایمان مه رد کوئ چې مړه چېرته کافر وی نو داسې به وی قسم دی کافران د وړه کې نه مړه شو. زما مؤمنان ورونو ایمان ډېر قیمتي دی. د تا د خور لور له عزت چا ورکړی؟ اسلام. د ستا مرګ ولې حرام دی؟ تا کې اسلام دی. د تا نه مال په زور اخیستل ولې حرام دی؟ په تا کې اسلام دی. د کافر ته بمې ښودنه ولې جایز ده؟ په ده کې اسلام نشته دی. د کافر په زوی باندې شر آبادونې ولې دي؟ ځکه په ده کې اسلام نشته دی. د کافر لور ولې وینځي کېږي؟ ځکه په ده کې اسلام نشته. الحمدلله علی نعمت الاسلام. یا الله په دې ډېر شکر دی چې موږ د بغیر د عارضې او د درخواست نه مسلمانان پیدا کړي وو. خو ویرېږي به چې چېرته مړه بې ایمان خاتمه ډېر مهم شی ده. نو زما عزتمند ورونو اولا شی زموږ سره ایمان دی چې کومو خلکو کې ایمان وي او دې خبرو ته فکر وي او توجه وي الله په دې باندې باران کوي.